یاره پلازان خو را روان دی بخیره خو دا ښکاره دی چې دا کارونه مو له کوم سیټ کړي دي مشکل نه دی پاتې چې بیا راشي بیا پوښتنه کوي او کار پاتې دا بیا خوند نه کوي که نه او کارم مارم ناس کړی دی بس نو ولې راځي کیسې کې مو اوسه پوه شئ بس الله دې اوس په خیر راورسوي السلام علیکم بچو وعلیکم السلام جانه جوړې سلام صحیح خبره جوړې په خیر په خیر سبتونه کې خزانه کېنه دلته کې خاص دی شکر دې څنګه اطلاع انتظام خو ټول ښه دی که نه ان شاء الله ډېره خواري مو کړه دې کلي کې ګوره اوس دې حد له را رسېدلي اوس راله خلک د کلي ملک وایي چاته د خندانه کوي چاته دغه ګوره روغ کارونه کوي ښه ابلا جانه ولې غلطي ګوره هېڅ کله مو نه کوي مړه ته بېغمه اوسه یا لکه تا د دغې کار څنګه کو دغه پروژو کار دې څنګه کو بس تللی وه چکر مې وروالی بس هر څه سیټ دي برابر دي پلار جانه ټول مکمل تاوان ماوان خو به یې نه کړی نه نه تاوان نه دی کړی بس هر څه برابر دي کوشش سره مې حساب او یې شته تا ته چې ما وویله چې دغه وکړه د لوډر والۍ سره خبره وکړې که هغه 80 لکه روپۍ مې د حواله کړې وې هغه لوډر به دې اخیستی وي چې دا کار پرې روان شي لازم لوډر خبره مې ورسره کړې ده خبره خلاصه ده خو لږ داسې رنګ روغن ټکه ټوکه کار پکې و هغه مې مصري ته ورولو باندې دا راخلاص کړه زه راځم ښه خبره ده ښه روغ شی به اخلې چې خراب شی روپۍ پې زیاتې وه که د روپو څه کمې دی روپۍ دومره ډېرې او تا څنګه چلو کو هلکه هغه د پټي هغه دیکان له مې درله ویلي چې ورشه غنم دې راوړه او بوس یې زکات کې وله پرېږده هغه دې وکړه که نه حساب مې ورسره وکړو بوس مې د دې زکات کې ورسوله غرم مې خپل راوړو ها دا دې ګوره ډېر صحیح ګوره ښه کله ناکله به داسې چل کېږي چې څوک راځي که نه د سارا نه مرستې کېږي دې له به هم په اټک ډېسو ګوره ګټه د لاس نه ونه باسئ ته دې خلاص پلار جانه داسې پاټ باندې ورکو چې تم ته څنګه برنه غریب برنه په دې سترګو مو نه ګوري خبره ده غریب په خپل کار کوي چې څومره ډېرېږي همره ګوره ښه مصرف یې زیاتېږي چې څومره ډېر مصرف یې زیاتېږي تاسو د خلاص یې ښه شوی یم چې د یو ورځ دوه کې انجینران راځي ګوره داسې کار ورسره وکړئ که نه چې غریب خو د نه سرم روپۍ ونه ګوري اوس ټولې ترې ځان له ګوره پلار جانه ته ملکې انجینران ته راته وو چلونه موږ نه غواړه ته دې خلاص یې والې زمونږ کار دی ښه بس صحیح شوه ښه خو ګوره داسې کار به وکړئ که نه چې کوم غریب د له مخې له راتلو ولویه چې بس څوک نشته دی ځه او که کوم بعضې خلک دي که نه کېدی شي راشي ووایي چې یاره دغه دی د خان حجرې له دغه راځي دا انجینران راځي او دا نوم پې لیکم او دا لیکم او هغه لیکمه نومونو دپاره زه یم زه د ټول کلي نومونه پې لیکمه بس څوک چې راتله بېرته یې رخصت کوي وایي چې پلار جان نومونه لیکلي دي بس خلاص بس دا خبره صحیح ده ښه بس ګوره ټول ور انتظام وشي بس ته ورشه ښه هغه سړي له مې ویلي دي چې د پروژې کې لږ سیمنټ اضافه کړه لس بوجې چې لګي سل پې ور واچوه ما چې مې هلته پې 200 لیکلي دي بس ته دا کار اخلا صحیح دا کار په ما صحیح بس شوه ته او خلاص ته به داسې کار وکړې که نه ته به داسې کار وکړې چې هغه زمیندار له به ووایې چې هلته مې یو 200 بوټي په انجنرۍ کې د چا نه والي دي او هغه به پکې نال کې فصل به هم کېږي او دا بوټي به هم پکې وکرو صحیح ده که نه چې دا دغه هم ټول برابر شي صحیح شو بس دا کار وکړه ښه بیا مالک پوهېږه په سور باندې او زه په وخت بیا راځم داسې کار دی که نه چې کارونه ډېر دي او همدا روپۍ دي را روانې دي ته به لاړ شي او یو ښایسته فکټري یو ښایسته کارخانه جوړه کړه داسې کارخانه جوړه کړه چې سم د روپو ماشین سم چاپ یې همداسې راولي ماشین که ماشینونه مړه یو ماشین پکې لاڅوي بس ورشه ښه او بیا ماله زر نتیجه راکړه بس دا به لاړم او دا درالم ته بېغمه شه زه پوهه او زما کار بس ورځه د خیره سره مړه انجنره داسې کار به وکړو څه به کوڅه ګرځو دلته به یو ملک پیدا کړو او د هغې نه به ټول نومونه راواخلو ځان نه ولې ستړي کوو ما خپل چې خپله به تلی وې دا غریب مو خپله لیدلی وې کوم ګوډې شلي نو موږ ته پته لګي مالک ته ورک ټول به خپل نومونه ولیکي نه مړه ما له چا صفت کړی دی وایي ډېر ښه سړی دی بس همهغه به نومونه راکړي خوښه ستا نو زه چې خپله هم لیدلی وې دا به نه مړه راځه چې ځو راځه ښه صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام ماما څنګه یې ښې جوړې کلاري ده ښې خیر خو به نابلده غوندې یاستئ موږ انجینران یو ماما او دلته راغلي یو چې دغه د معذورو نومونه ولیکو دلته د ملک کور چېرته دی ملک کور خاندان ته چېرته دی نو ملکان لیکي که غریب لیکي نه غریبان لیکو ملکان نه لیکو ماما خو غریب خلک خو ماله معلوم دي خیر دی جنرال صاحب څنګه دی السلام علیکم دا ملک صاحب دا دی ملک صاحب خیر دی تاسو ما سره هم کار وکړو راځئ اوس راځئ کښېنئ
هغه دی ډوډۍ خو مو خوړه او چای که نه ها نو بس اوس مې لږ پوهېږئ چې تاسو زما پوښتنه کوله او راغلي موږ خو ولا چې دې دپاره راغلي وو چې موږ چې د یو څو معذورو نومونه ولیکو د غریبانو او بس خو چې ته په لارې کې په مخې رالې نو بس ستا پوښتنه مو کوله. دا هم ښه کار وکړو چې ما سره مخ شوئ که په دې کلي کې تاسو څنګه ویلی چې انجنران راله که نه تاسو به د ځان پسې د غریبو غوبل لیدلی وی تاسو دا شی نه دی دا بیرته نه شو وړی خو دا ښه دی چې ما سره مخ شوئ زه به دله ښایسته نومونه درکړم ماله معلوم دي په دې کلي کې چې څوک غریب دي ټولو نومونه به دله زه درکړم ځان سره به یې ولیکئ کار شی وو بیرته همدې ډېرې له راځئ صحیح شو بس بیخي صحیح ده ځکه نومونه موږ له راکړه چې نومونه موږ ولیکو ځان سره ګوره ځکه مې درته وي که نه دې ډېرې له چې په هره پوله یو غریب ناست دی په هره پوله یو غریب ناست دی چا سره به دا موضوع نه شریکوئ بس ډایرکټ نه دی دلته چې رالی که نه نومونه زه در کوم کسان در باندې ګورم چې دغه معذوره دی دغه معذوره دی په تاسو به په خپل لاس ورکوئ بس مستحق به خپله به ووایي چې ولا دا مستحق دی نو زه خو یم چې بېګاله پاتې شئ ابد شي دا نومونه راکړه موږ له چې نومونه ولیکو ښه دغه نومونه ځان سره واله ګلاب ولیکه ګلاب ولیکه او منصور ولیکه او باچا ګل ولیکه بس دا صحیح دی ښه بس دا نومونه زما دپاره صحیح دی بس بس نور غریب خو ډېر دي غریب دي دا خلک غریب خو ډېر دي که نه خو دا چې دا معذوره دي دا لږ معذوره تاسو ویل معذوره لیکو کې غریب و مانې خو ټوله دنیا ډېر دا لږ معذوره دي دوی سره چې مرسته وکړه دا غټه خبره نو ښځې نو په خیر لاړ شئ مخه مو ښه ده مخه مو ښه ده زه په خیر لاړ شئ ورځ مې یو څو نومونه ورکړي خیر راغلی په خیر راغلی خیر راغلی کښېنئ دې شی یو خبره کوم بله ورځ دلته کلي له انجنران راغلي وو یو غریب ورسره مخې کې و هغې خولې کې مې خبره وچه انجنران مې راوړي وو دیرې له او دلته مې وله ستاسو نومونه ورکړي دي پیسه ده که نه او وی معذوره لیکو خو مړه هر یوې ته په خپل انداز کې والی چې زما هم وله دا غاړه بنده نه شي څونیم چې دم معذوره دی دم معذوره دی ټول په خپله وګوري بس پلارجانه ته چې خلاص پلارجانه زمونږ چل نور کور دا به ونه پر سترګې نه راوړو ته نور څه کې خو به زه تیاری وله اوسه کېدی شي یو دوخته مې یو غږ واورېدو انجنران راځي بس تاسو تیاری ونیسئ بس صحیح السلام علیکم انجنیر صاحب بخیر راغلی څنګه یې خیر راغلی انجنیر صاحب خاص یې کراوي ده بخیر راغلی کښېنئ راځئ وایي که نه څنګه پېښه وکړه ولا چې راغلي وو موږ چې هغه معذورو نومونه هم لیکلي وو چې هغوی ته دا خپل حصه ورکړو دا سهم ورته ورکړو ښه ته دغه وکړه که نه منډه لاړ شه ښه هغه ګلابي لم غږ وکړه منصوري لم باچا ټول را خبر کړه ښه او وزه ورشه هغه را خبر یې صاحب دا ګلابی دی ښه ګلابی دی ته ودرېږه چې زه یې وګورم او نوم یې وګورم وګوره غریب ټوله ورځ لاسګاډي کې بس غریب ورځېدی نه شي په لاسګاډي کې وړي نه موږ ولیدو که نه بلکل مستحق دی ښه صحیح هلکه دې له خپل حق ورکړه 100 زره افغانۍ وله ورکړه دا ستا حق دی دا 100 زره افغانۍ بس دا ویسه ښه او هلته منصوري له غږ وکړه دا بس الله دې اجر وله ورکړي منصوري له غږ وکړه دغه منصوره دی دا غریب چې دی که نه یو وخت مخکې ډېر ښایسته ځواني وه جوړو او یو دم چې وشو خپې ماتې شوې دا اوس دا ګوره دغسې روان بس الله دې وله اجر ورکړي منصورې هلکه دې له خپل حق ورکړه 100 زره افغانۍ وله ورکړه انجینر صاحب ښه ځواني ده بس الله دې ولا دغه ستا حق دی بس دغه واله الله دې وله اجر ورکړي ملګري ورپسې دغه دی که نه باچا ګل دی باچا ګل
دا باچا ګل دی باچا ګل غریب به دغسې مزدوره دی دې ضرورت دی ولادت په ځواني ده بس موږ خو بس موږ دغه د کلیوالو دپاره دا خدمت دی که نه چې همدا وله وکړو ځکه چې دې خوارانو مړه هلته څوک دی که نه چې تاسو له نومونه ګوره څنګه درکړي وي موږ خو خلک پېژنو که نه دا اوس ګوره تاسو په خپله ولیده ګوره هغه څنګه او یا بل څنګه دا وګوره دا غریب دغه شان دی یاره انجینر صاحب ملک صاحب ښه سړی دی هماغه خلک یې موږ له وښودو چې کوم مستحق دي او معذوره دي نه صحیح خبر نه مونږ ولیده که نه چې مستحق خلک دي ها باچا ګل خپل حق ورکړه 100 زره افغانۍ وله ورکړه والله ستا حق دی نو الله دې بس دعا کوه انجینر صاحب ستاسو د کور ودانې چې رالی تاسو خپله ولیده ګوره ټول مستحق خلک وو بس بالکل هم دي د او بس خو بس ختم شو که نه بالکل نو زه خو یم چې ما سره که پاتې کېږئ بس ملک صاحب خوشحاله اوسي او بس دغسې ستاسو د کور ودانې چې موږ له مستحق خلک وښوده ډېر خوشحاله اوسئ موږ د کلي په خدمت کې یو هر وخت چې تاسو یې موږ سره لږه رابطه نیسئ انشاءالله موږ به له دغسې مستحق راوړو هر مالک دې ستا په شان دي زنده باد په خیر اوسئ ها، خیر اوسئ ستاسو په اجازه ملک صاحب خبر زه نو مخامخ مخم خوش انجینر صاحب مخامخ مخم خوش السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې ځای ته لارې ده، خیرات دی. انجینر صاحب ولر راغلی وای څنګه سره موږ غریب مریب مو لیکل ولا چې هغه ملک صاحب نومونه راکړي او د معذورو نومونه یو درې نفرو ستاسو د کلي هغه هم لیکلي دي ذکر کوم معذور ما غږ غریب ما غږ پاتې دي نو بس دا ملک صاحب راکړي و درې نومونه یې راکړي و معذور او هغه دي ګوره هغه مخامخ چې ناست دي دا خو د ملک خپل ځامن دي انجینر صاحب ها مونږ ته وویل چې دا خو ګاونډی دي زمونږ او دغه تکلیف لري شل دی او ګوډین دی نه دا ټول روغ جوړې دي لیکلي دي هسې ځان یې په لټۍ وروالی دی ته څه ثبوت لرې ته موږ له په ثبوت ورسوه زه یې در په ثبوت رسومه که نه ها ته یې ورسوه موږ له ثبوت که ای لیونی سپی راغی خواله ای دا وګورئ ودرېدل ملکانې دا د اخیر زمانې مسلمانان دي او ملکانان دي ودرېده مسکینان پرېږدي او مالدار خپل زامن دي مونږ ته خو ویل چې زمونږ ګاونډیان مې دي او دغسې تکلیفونه لري او دا خو سم دم خلک خپل غم ورسره دی خپل غم په دې نامه باندې د غریبو په نامه اخلي او خپل جیبونو کې اچوي بس الله دې موږ او تاسو ټول له اجر راکړي دا ځاګونه وګوره چې موږ احساس کې بارانه نه کېده دا هم د الله پاک بل چا سر قبول کړي بالکل واقعیت ته یاره دغسې حالات چې بس څه به انشاءالله بیا راځو او بیا تاسې په کلي په کلي ګرځئ په خپله نومونه لیکئ خپله کلیوالانو غږ کوئ چې راووځئ خدای وله ورچوئ څرمنه وله غاړه بنده مسه صحیح خبره چې تاسې مسلمانان هسئ کافر هسئ څرمنه چې مستحق خلک موږ له وښیي بس مونږ ټول انشاءالله آینده به انشاءالله مستحق خلک ګورو او که نه انجینر صاحب ګوره دا د ملکانو کورونه چې راځي بیا به هغه خپل ځانونه لیکي خپل نومونه به لیکي خپل بچي به صحیح لیکي شو ماما غریب ټول ګوره پاتې دي انشاءالله پوه شو انشاءالله پوه شو بیا به ته بعد دا وخت دپاره دا فکر وکړئ سلام ورمدار مخه خبر